د سریلانکا خلاف د سیالیو وروسته افغانستان د آیرلینډ کوربهتوب کوي. د دغه سیالیو له جملې یوازینۍ ټیسټ لوبه راتلونکي چهارشنبه د فبرورۍ په 28مه نیټه پیلیږي. د آیرلینډ سره په راتلونکو سیالیو او د سریلانکا سره په وروستیو لوبلړیو د بحث لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی جاوید احمدي مېلمه دی. په دې غږیږو چې په 500 ورځ نړیوال جام کې د بریا اوج ته د رسیدو وروسته څه وشول چې افغانستان په سریلانکا کې د پرله پسې ماتو سره مخ شو. د لوبډلې جوړښت بدل شو، مقابل لوری پیاوړی شو او که افغانستان بیکاره لوبه وکړله. ښاغلی احمدي ستړی مشي او له کوم ځایه راسره وصل یاست؟ السلام علیکم. اول خو بشیر جانه تاسو ته لیدونکو ته وطنوالو ته ډېر ډېر سلامونه. پس تاسو په سوال زه پوه نه شوم، اوازم بند راغی، نو که دا سوال دوباره وکړئ. سوال مې دا ومال چې له کوم ځای راسره وصل یاست؟ چیرې کابل کې یو که نه بهر؟ زه خو په استرالیا کې اوسېږم. دا مهال په استرالیا د سیډني په ښار کې یم. ښه، ډېر ښه. په استرالیا کې د اوسېدو یادونه مو وکړله. څنګه دایمي تللي یاستئ؟ د کرکټ سره خو به مو مخه ښه نه وي کړي. داسې راته ښکاري چې ما کرکټ سره تل خدای پاماني وکړو د افغانستان کرکټ سره، او زه اوس په سیډني کې ژوند کوم. خواشینونکې ده چې دغه خبر د افغانستان د ملي لوبډلې د یو مجرب لوبغاړي څخه ورو. شاید بعضې مینوال مو دا تپوس ولري چې څه وجه وه جاوید احمدي ولې د کرکټ سره مخه ښه وکړل؟ ما ډېر وخت نه، زه تقریبا د 2009 نه ټیم سره وم، په ملي ټیم کې وم. هغې نه مخکې ما افغانستان دپاره ډېر د کم عمره سفرونه، کم عمرۍ کې ما سفرونه کړي وو. خو 2009 نه تر 2021 پورې زه ټیم سره وم. څه به زما نیمګړتیاوې وې، څه به زما د کوچز نیمګړتیاوې وې، څه به زما د مشرانو نیمګړتیاوې وې، خو ما په ښاغلی احمدي فکر کوم زموږ سره اړیکه یې قطع شوه. کوشش کوو چې بیرته یې راواخلو. او زه مو اوس غږ لرم، مهربانه شئ. تاسې د افغانستان کرکټ سره د مخه ښې په اړه خبرې کولې. نو زه دغه شی نو ډېر زیات مجبوره کړم چې ما خپل وطن ته خدای پاماني وکړه او زه راغلم سیډني ته. نو زیات وجوهات یې دغه و چې ما په 11 کالو کې ټیم کې ځان ته ځای جوړ نه کړو. نو زه په خپل هغه شیانو باندې چې کوم ما تیر شوي دي په هغه زه نه غواړم چې دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. نو دغه وجوهات مو یو زیاتره چې ما ټیم کې ځان ته ځای داسې جوړ نه شو کړی چې یعنې زه د نن سبا چې راشد خان یادېږي یا نبي یادېږي، نو په دغه شي دغه غټه وجه وه چې ما د افغانستان کرکټ پرېښود. د هغې ځای نه جوړولو ډېر وجوهات دي. بیا هم معمولي خبره نه ده. شاید مینوال مو دا سوال ولري چې که بعضې لوبغاړي د ملي لوبډلې برخه دي په دوامداره توګه خامخا پرفورمنس کوي، آیا ستاسې پرفورمنس نه و که نه نورې وجې وي؟ ځکه تاسو ته یوه خبرې ته اشاره وکړم، د پرفارمنس وجه نه وه. ځکه چې کله چې زه واحد هغه پلیر یم، خیر ده دا به زما مشران وګوري، دا به زما هغه لوبغاړي چې ما سره ملګري دي هغوی به دا ټول ګوري. زه واحد هغه پلیر وم چې ما چې کله هم په کیمپ په میچونو کې یا د ټرایل میچز چې به موږ ورته ویلې، زیاتره به موږ د ټرایل میچونه کول په کیمپ کې، چې تر څو ما په ټرایل میچز کې رنز نه کول، زه به د 15 د ټیم برخه نه جوړېدم. بیا به هم چې زه کله د ټیم برخه جوړ شوم، ما به رنز وکړل، فارم کې به وم، ما د ټیم برخه به جوړ شوم، خو بیا به ډېر په مشکل سره ما په 11 کې ځای جوړو. خو زه هغه طرف ته نه ځم، کېدای شي ډېر دوستان رانه خفه هم شي په دې باندې، خو زه به همدغه ووایم چې زه د 11 برخه به نه جوړېدم. بیا به که 15 4 یا 6 میچو سیریز و، نو ما هغه ټول سیریز کې به ما یا یو میچ کو یا به ما نه کو. بیا به هغه سفر ما پسې ولیکل شو چې جاوید احمدي دې کې هم څه ونه کړل. حالانکه متاسفانه زه په خپلو هغه وطنوالو باندې زه ډېر خفه کېدم چې په کرکټ باندې به نه پوهېدل، او هغوی چې دا څنګه اوس لوبغاړو پسې لګیا دي دغسې به موږ پسې هم لګیا. خبره د خفګان وي یا د بعضې اشخاصو د خفګان خبره وي، همدا اوس مو شاید د کرکټ بعضې مینوال خفه وي چې جاوید احمدي نور د افغانستان کرکټ کې نشته دی. هغوی به غواړي چې په دغه وجوهاتو او په دغه وجو یې وپوهېږي. فکر نه کوئ مناسب به وي چې تاسې په دغې لږ رڼا واچوئ؟ ما یعنی زه بالخصوص زه دغه شیانو سره دومره
علاقه نه لرم چې زه میډیا کې ډیر زیات راشم او زه په میډیا کې، خو بیا هم ماته ډیرو دوستانو لکه تا غوندې خپلو نورو دوستانو ماته وویل چې دا شی نه، زه بیا هم درته تاسو ته وایم چې غټه وجه همدغه وه چې زما هغه ملګرو چې په ژوند کې ما سره ډیر نږدې وو او په لوبډله کې هم ما سره ډیر نږدې وو، که هغه افیشل وو که هغه لوبغاړي وو، خو ما چې په کله به د دوی نه دا خبرې اورېدلې نو زه به داسې ډېر زیات خفه کېدم په دې شیانو باندې. ما ویلې چې جاوید احمدي خو کاشکې داسې، ما په خپل ټول کیریر کې بشیره زه به تاسو ته یو خبره وکړم، په خپل ټول کیریر کې ما داسې سفر نشته دی چې ما هغې کې مکمل میچونه کړي. په 11 کالو کې ما داسې نه و چې ما پوره 15 میچه کړي وو یا 4 میچه، ما به مسلسل یا یو میچ کو په ټول سفر کې او یا ما بیخي کول نه، زه به بیرته راتلم. نو زه په هغه شیانو باندې ډېر زیات خفه ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې بیا به زه راغلم او خلک به لګیا وو. ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې ستاسې په لوبډله کې نشتون یا په افغان کرکټ کې نشتون ستاسې کارکردګي نه بلکې د بعضې اشخاصو لخوا تاسو ته مشکلات جوړ شوي وو، که څنګه؟ اواز باندې د اواز دی رانغی بشیر جانه. سوال مې دا و چې ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې په لوبډله کې نشتون او په افغان کرکټ کې ستاسې نشتون پرفورمنس نه و، نور شخصي او فردي مشکلات وو، که څنګه؟ ګور که زه تاسو ته یو خبره وکړم، که چېرته د پرفارمنس خبره وه که نه، نو بیا 11 کاله څوک په که زه وایم که په سفارش دا خلک ورته زیات وایي ته څوک پیژنې، نو په 11 کاله څوک په ټیم کې په سفارش لوبه نشي کولی بشیر جانه. ما په 2015 کې د 15 کلونو ورلډ کپ کړی و، بیا همغسې زه واحد هغه خوندوزی پلیر وم چې کله ما په نېشنل ټیم کې 3-4 کاله تېر کړل، نو بیا زما وکیلان او د پارلمان خلک خبر شو چې جاوید احمدي د خوندوز دی. هغې نه پس ما سره بیا د خپلو، حالانکه از ما خپلو مو، هغې نه بس ما سره بیا د خلکو اړیکې نیولې، زه به ورتلم د هغوی پوښتنې ته، هغوی به زما پوښتنه کوله. نو څوک په سفارش او څوک په دې شیانو باندې 15-14 کاله کیریر ته دوام نشي ورکولی. دغه ستونزه د دې کچه څومره وه؟ آیا یوازې تر تاسې محدوده وه که نور لوبغاړي هم د دغه ښکار وو چې پرفورمنس به یې وه او په لوبډله کې به نه وو؟ ما ته د اواز نه راځي بشیر جانه، لکه چې ډېر زیات څه ستونزه ده، نه پوهېږم. اوس مې غږ صحیح شو؟ اورې غږ مې اوس؟ ډېر د اواز بند راځي بشیر جان. ستاسې مایک ته خو بد شی نه وي نږدې، نه پوهېږم که ستاسې مایک ایله وي د موبایل، شاید زما غږ بیا اورئ. اوس مې غږ لرئ؟ بلې اوس راغی. سوال مې دا و چې د دغې ستونزې کچه څومره وه؟ آیا یوازې تاسې ښکار وئ که نه نور لوبغاړي هم د دغې ستونزې سره مخ دي؟ او که داسې وه د حل لارې څه ده؟ که زه به دا یو خبره وکړم، زه یوازې د دې ښکار نه وم، زه به تاسو ته په نوم باندې دا خلک یاد کړم. لکه سمي شینواری تاسو ګورئ یو وخت کې ډېر غټ لوبغاړی و، خو نن سبا بیچاره په افغانستان کې ناست دی. همدغه رنګې افسر زازی به زه درته وښیم، دا هغه لوبغاړي دي چې دا ګوره خلک وایي چې دا لوبغاړي ډېر زیات کمزوري دي، خو یو کس چې د افغانستان نمایندګي کوي په دومره 180,000 کسانو کې، هغوی ټیلنټ شو کېږي په ولایتي کې، په ډومسټیک کې او 19 کې، هغه بیا راځي دې سټیج ته، نیشنل سټیج ته راځي او په ډیرو نور وجوهاتو باندې هغه بیا همدغسې کېږي. نو د هغوی به زه یم څه لارې نه وي ورسره، شاید که هغوی سره هم لارې وي، ځکه چې په افغانستان کې ما وکتل چې نور، ځکه موږ خو مزدوري نه شوه کولی، موږ روزمره مزدوري نه شوه کولی چې زه اوس تللی وم یا مې د دوکان جوړ کړی و یا مې کوم بل شی جوړ کړی و. ما خپل کیریر ته نور په کرکټ کې دوام په افغانستان کې نه شو ورکولی. زه د نورو خلکو غوندې نه وم چې ډېر وجوهات یو هغې طرف ته به نه ځو، کېدای شي ډېر ملګري مانه په دې خفه شي. ستاسې له هر سوال نور سوالونه را پیدا کېږي، خو زه خالي دومره وایم چې تاسې د بعضو لوبغاړو نومونه یاد کړل، یو شمېر یې په لوبډله کې مسلسل لوبېږي خو دومره کارکردګي نه لري. که دې خوښه وي هم د دې بحث ادامې لپاره به یو بله خپرونه په لاره واچوو. زموږ د نننۍ خپرونې یوازینۍ او د تمرکز موضوع د افغانستان د آیرلینډ سره سیالۍ او د سریلانکا سیالۍ وي. نو تاسې د استرالیا کې د اوسېدو او د استوګنې یادونه وکړله، ما ځکه ستاسې د شخصي او لوبیز ژوند په اړه بعضې پوښتنې وکړلې. که دې خوښه وي را به شو د خپرونې موضوع ته. د افغانستان او د سریلانکا وروستۍ لوبې مو کتلې وي، یوازینۍ ټیسټ لوبه وه، 50 ورځې لوبې وي، 3 ورځې لوبې وي. په ټوله کې لوبډله د دغه لوبې ځلېدا یې څنګه ارزوئ؟ لاسته راوړنې څنګه ارزوئ؟
لوبې خو موږ تاسو ټولو وکتلې، خو زما نظر دغه و چې سریلانکا چې وه زموږ یو لوبغاړي ته ډېر زیات پلان کړی و، هر یو لوبغاړي ته خپل پلان درلودو او همدغه رنګ یو چې اول خو به زه دا هم وایم چې موږ ته د راشد او د مجیب ډېر زیات کمایم احساس شو. بل به زه راشم د هر یو لوبغاړي ته هغوی بېلابېل پلان داسې کړی و چې ما د هغوی زیاتره میچ وکتل، هغوی ته به اسانۍ سره رنز نه ورکول، هغوی ته به هغه ځایونو کې بالینګ کوو چې د هغوی به زیاتره سټرګلینګ کوو. همدغه رنګې ما چې خپل ټیم کې وکتل چې منګه دومره تیاری سره نه راغلی، منټلی منګه په دې تیاری سره نه راغلی چې زمونږ یو څو پلیرانو باندې به ډیپند او کاغوی به وکړل کو به نه کړل نو زیاتره به زمونږ کانفیډنس ډیر لوړ ښکارېدو. بیا نو زه چې دغه هغه وجه وي چې سریلانکا ډیر پریپریشن کړی او منټلی ډیر زیات کړی او هر یو لوبغاړي ته هماغه ترتیب باندې پلان کړی و. همدې سریلانکا ته په تیر نړیوال جام کې افغانستان په ټوله کې ښه وځلېد. همدې سریلانکا ته د 7 ویکټو په توفیر فکر کوم ماته ورکړله، خو دا وار په 15 ورځو کې راځي څرګندېدله چې افغانستان هیڅ هغه لوبډله نه وي. که سریلانکا تیاری نیو خو افغان لوبډلې ته هم د تیاری موقع وه. څه فکر کوئ له نړیوال جام وروسته تر دې دمه پورې یا تر دې سیالیو پورې څه وشول چې افغانستان داسې بیکارې لوبې وکړلې؟ زه دې خبرې ته اشاره نه کوم چې د افغانستان ټیم به پلانینګ نه و کړی، د هغوی پلیرانو ته پلانینګ به یې کړی و، خو زه وایم چې زیاتره کیدای شي لوبغاړو د هغه پلانینګ مطابق کار نه و کړی یا داسې څه ښکارېدل، ځکه چې لوبغاړو به ډېر زیات محنت کوو خو هغه شی به لکه د ګټ او بیلات خو په هر یو میچ کې ګټ او بیلات وي، خو چې کوم شی چې دوی مخکې به مونږه کوو، لکه زه په ټیم سره ډېر زیات پاتې شوی یم، مونږ آیرلینډ په ایشیا کپ کې چې والې وه مونږه باقاعده تر دې حده پورې د هغوی پلانینګ مونږه د هغوی یو پلیر ته داسې پلانینګ کړی و چې باقاعده به یو پلیر یو بالر یو بیټسمین به بیل کوچ غوښتو، کپتان به غوښتو، سره به ناستو، نو مونږ ته حتی چې د فټنس په لحاظ باندې به موږ بار به زمونږ د اوبو سیستم چک کوو، زمونږ فیزیو. زه در دې حده پورې دا خبرې کوم، خو زه ځکه دا خبرې نه اوږدوم چې موږ سره وخت هم ډېر زیات کم دی، نو ځکه د سریلانکا خلاف په توپوهنه کې تاسې به کتلي وي یوه هغه برخه وه چې بیخي عمده ستونزه افغان لوبډلې پکې درله. ټیسټ لوبه موږ د 10 ویکټو په توپیر وبایلله، همدغسې یو ورځنیو کې بیا یوه د 7 ویکټو په توپیر، بله د 42 منډو په توپیر، همدغسې بله د افغان لوبډلې د توپوهنې ستونزه څومره جدي ده او څه باید وشي چې دغه ستونزه حل شي؟ ځکه له کلونو راهیسې په یوه نیمه لوبه کې مسؤلیت لوبغاړي واخلي خو بیا هغه تسلسل د لوبغاړو نشته د منډو جوړولو. ما بار دا خبرې کړې دي، بار ما پر رسنیو کې هم دغه یوه خبرې ته ډېره اشاره کړې چې زمونږ کرکټ ډېر زیات کم دی بشیره، ډومېسټک کرکټ. که زه سوچ وکړم کې زه خو دا ریسنټلی د فرست کلاس میچونو نه یم خبر، خو زه چې کله هلته وم ما به چې کله ډومېسټک کوو نو موږ به د ټول کال کې 4 فرست کلاس میچونه کول، 4 کالو کې به 8 انینګز راتلل، په یو ټیم کې به 15 لوبغاړي وو، هغې کې به 11 نفرو ته چانس میلاوېدو، کم 4 به چې ورسره وو هغه به ورسره ایله ګرځېدل. په ټول کال کې ته څه 4 فرست کلاس میچونه لري یا 15 لیسټې میچونه لري، نو دا هغه ستونزې دي چې دا ډېرې وړې خلکو ته ښکاري، خو دا ډېر زیات افیکټ کوي په ټاپ ټیمونو باندې. که ته چېرته زه که دلته د استرالیا سره دا 2 کاله زه دلته فرست ګریډ کې لوبه کوم، زه که دلته راشم اول د دې باندې یو وړوکی مختصر نظر درته واچوم، زه دلته یو کلب سره یم چې هغوی 15 ټیمه لري د اول نه واله تر 5م ګریډه پورې، بیا همدغسې هغوی د شایرز 15 ټیمه لري اول نه واله 5م ګریډه پورې، دا یې شو 10 ټیمه، هر یو ټیم کې 11 لوبغاړي دي چې کوم کس وایي زه کرکټر یم هغه ته وایي راځه وایي دلته د ټیم جوین کا، چاته هم ګیله نه ده پرېښي. برعکس دوی خپل فرست کلاس کرکټ دومره سخت کړی دی، اول خو یو پلیر چې 50 پلس ایوریج سره رنز ونه کړي د هغه پاڼه هم څوک نه اړوي چې دا به لوبغاړی یا که نه، او بل غټه ستونزه دغه ده که زمونږ هلته څوک یو سیزن کې رنز وکړي هغه مونږ ډایرکټ راولو پاسې کښېنو، مونږ دا د نیشنل ټیم داسې ځوان دی، فیسبوک کې ورته بیل ډېره زیاته پروپیګنډې کېږي، فیسبوک کې ورته ډېره غټې لوبي کېږي چې ولا دا هغه لوبغاړي دي چې دا به داسې شي دا به داسې شي. دلته څه شی کېږي؟ دلته چې 50 پلس ایوریج ونه لري تا بیا هغې نه پس که ته دا چیف کې دا دغه چیف کې بیا ستا فټنس ګوري چې ستا فټنس هم صحیح، بیا تا ته د سیکنډ 11 میچ درکوي، سیکنډ 11 میچ کې به هم ته پرفارمنس کوي بیا به ته فرست کلاس کوي. نو دا هغه پروفیشنل خبرې دي چې په دې باندې زیاتره د کرکټرانو د سر خلاصېږي. نو که ته چېرته د دې ځای فرست کلاس کوي
نو ته به د هغې نه مخکې که چېرته 15 کالو کې فرست کلاس میچ کوې د اسټرالیا کې نو هغې نه مخکې به تا 15 زره انینزه کړي دلته په ډومېسټک کرکټ کې. نو ته ما ته ووایه چې کم یو زموږ لوبغاړي زر انینزه په افغانستان کې کړي دي چې هغه موږ انټرنیشنل کرکټ ته راوستی، خو ټول یا 50 انینزه دي یا 100 انینزه دي، که زیاتره یې کړي نو 120 انینزه به یا موږ بیا نېشنل ټیم ته راوستی. نو دغه هغه وجې دي، دغه هغه ستونزې دي چې په دې باندې زه ډېر وخت غږېږم چې زموږ فرست کلاس میچونه باید، ځکه موږ 12 میاشتې کرکټ کولی شو په افغانستان کې، یو طرف که واوره بل طرف ته واوره نه کېږي په جلال آباد سیمو کې، نو موږ باید 12 میاشتې ټول فرست کلاس میچونه وکړو. که دا 4 دي موږ دا په 10 بدل کړو، که دا موږ که چېرته 10 موږ په 13 بدل کړو. ښاغلی احمدي، د کورني کرکټ یادونه مو وکړله، که چیرې کورنی کرکټ پیاوړی هم شي، ستاسې د خبرو په تایید که چیرې اوس کمزوری وي، زیاتره لوبغاړي د ملي لوبډلې په کورني کرکټ کې نه لوبېږي. فکر نه کوئ دغه ستونزه بیا هم وي؟ اصلي که چیرې کورنی کرکټ پیاوړی وي او یا دغه دوام یې د کال په اوږدو کې وي 12 میاشتې وي، خو که بیا هم لوبغاړي نه لوبېږي ستونزه به هماغه ستونزه وي که څنګه؟ ګورئ، زه تاسو ته یو لنډه خبره وکړم. موږ د افغان لوبغاړي چې هغه لوبغاړي دي چې دوی ته د مالی ضرورت هم ده چې دا مالیه هم باید د دوی مالی فاینانشل هم دوی ښه شي. خو بیرته زه راځم که چېرته ته یو لوبغاړي ته اټلیست که ته 10 فرست کلاس میچونه په کال کې ورکړي، یو 10 لیسټې ورکړي او ټول کال دی کرکټ کوي که نه، نو دی خو ټول عمر په لیګونو کې نه وي که نه، دی خو به یا 10 ورځې یا 20 ورځې یا 13 ورځې په لیګونو کې، دی بیرته راځي ستا ډومېسټک کرکټ ته، بیرته خبره عمل ته راځي. که چېرته موږ دغه دومره کیمپونو دغه کیمپونو دا ډډې پرېږدو او دا ټول موږ په کرکټ باندې واچو، ډومېسټک کرکټ باندې، نو بیرته هغه د پیسو سیسټم به زه اکثره خلکو نه اورم چې افغانستان دونه بودیجه نه لري ډومېسټک کرکټ دپاره دونه، موږ په یو کیمپ باندې 15-16 لکه ډالر مصرفوو. هغه 15-16 لکه ډالر ولې موږ په یو ښه ټورنمنټ په یو 10 فرست کلاس میچونو نه مصرفوو؟ هغه موږ ته په کار دي. زه دلته وم، موږ سره په کلب کې د انډر 19 د اسټرالیا انډر 19 2 لوبغاړي دي. ما ویل چې دوی به اوس کیمپ ته ځي، دوی به اوس یو میاشت کیمپ کوي، ورلډ کپ ته ځي، ورلډ کپ یې مو ګټو. نو دوی دلته موږ سره فرست کرکټ میچ وکړو، په سبا باندې دوی لاړل NCA ته، سنټر اف کرکټ ته لاړل، 2 ورځې هلته یې ګیدرینګ وکړو، په 3 ورځې فلایټ وکړو، بله ورځ ساوت افریقا کې میچ و. نو مطلب هلته د کورني کرکټ هغه جوړښت دومره پیاوړی دی چې دغه تیاري ته بیا هېڅ ضرورت نشته دی. تاسې هېڅ ضرورت نشته دی، هیڅ ضرورت نشته دی. دې باندې هر یو کرکټر پوهیږي چې ما ته کیمپ ضروري دی. که زه په کیمپ کې په نټ کې بیټینګ وکړم 10 ساعته مو کوم، او که بشیر زه په یو میچ کې یو انینز وکړم 50 یا 100 وکړم، دغه سنچري زما د 3 میاشتو د کیمپ جواب وای. مطلب دا چې د کورني کرکټ د یو ښه جوړښت او لیدلوري نظر نشته دی. زه خو ګورم چې نشته دی، په دې چې زما تقریبا 10-12 کاله ما ډومېسټک کرکټ کړی، 10-12 کالو کې دوی هم دغه وایي چې امپروومنټ راولو. دا امپروومنټ موږ ونه لیدو چې دا به کله راځي، چې بیا هم زه سوچ کوم هماغه 15-4 میچونه فرست کلاس کېږي، و زیات دې پرې راته شوي وو 8 لیسټې میچونه کېږي، په دې باندې موږ ته لوبغاړي نه راوځي. زه د یو خبرې ته بیا اشاره کوم چې زموږ کم لوبغاړی چې نن په نېشنل ټیم کې لوبېږي، تر هغو چې هغه کوم لیګ کې پرفارمنس نه یې کړی په T20 کې، چې په T20 لیګ کې پرفارمنس وکړي، هغه راځي زموږ د افغانستان د مین ټیم بیا مین لوبغاړی. تا ډومېسټک نه چې کوم پلیر هم راوستی دی، هغه ستا مین لوبغاړی نه دی. ولې دا خبره دې ته اشاره کوي چې زما ډومېسټک دومره پیاوړی نه دی، او دا خبره دې یادي د دې مرکې د لارې تر څو چې ستا ډومېسټک پیاوړی نه شي، ستا ډومېسټک کې یو لوبغاړی زر انینزه ونه کړي، ته لوبغاړي نشي پیدا کولی دوامداره. یو ورځ به پرفارمنس کوي، 10 ورځې به یې نه کوي، 10 ورځې به یې کوي، 100 ورځې به یې نه کوي. مطلب دا چې د ملي لوبډلې لپاره معیار لیګونه دي، نه کورنی کرکټ. راځم ستاسې یو مخکینۍ خبرې ته، د راشد او د مجیب یادونه مو وکړله. یوه لوبډله چې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري، فکر کوئ باید په فردي لوبغاړو دومره ملا وتړي لکه افغانستان چې اوس په وروستیو کې د راشد او د نبي تشه احساسوله؟ افغانستان نور هم پیاوړي ورو توپچوونکي لري، ولې دغه خلیګه راډکه نه شوله؟ خو زه بیا هم دغې خبرې ته راځم بشیر جانه، زه درته دا وایم چې زه راشد خالیګاه ولې نشم ډکولی، ځکه زما کیس چې دی ما سره په بینچ باندې ناست دی، میچونه نه کوي. زما که بل لوبغاړی بل سپینر دی، که شرف الدین دی، هغه په بینچ ناست دی، میچونه نه کوي. که چېرته د دغه بینچ په ځای باندې دی لاړ شي
دلته راشد لوبه کوي او کیس ماته په ډومېسټک کې لګي 50 شپېته اوره کوي، نو آیا ته نه وایې چې کیس په سبا د راشد خالیګا پوره کی یا شرف الدین به د محمد نبی خالیګا پوره کی؟ خو چې بیا مونږ راولو مونږ په نېشنل ټیم کې پلیر جوړو. ما په نېشنل ټیم کې 10 کاله تیر کړي دي، زه د نېشنل ټیم د هر څه نه خبرم. کله به چې اصغر افغان د یو پلیر د ډومېسټک نه راغی، اصغر افغان ته به ډېرې ستونزې جوړې کړې وي، که نبی به کپتان و هغه ته به ستونزې جوړې کړې، ځکه چې هغه به په نېشنل ټیم کې میچور کېدو. 10 رنزه به یې وکړل، 10 رنزه به یې وکړل، فیسبوک کې به ورته لابیانې شروع وي، د هغه د سمت والا به لابیانې کولې، دا به یې کولې، هغه به دوی ډراپ کوو نه، بیا کرکټ بورډ به هغه نشو ډراپ کولی. ولې؟ وایي ډومېسټک کې 1 سنچري کړې ده، په ډومېسټک کې به هغه 15 میچه کړي وو، د هغه به 80 ورجو چې هله تا ته لوبغاړی معلومیږي چې کله په ډومېسټک کې هغه 80 فرست کلاس وکړي او 80 یې ورجي، بیا تا ته لوبغاړی معلومیږي. که چېرته زه 10 میچه وکم او زه 10 کې 8 کې 15 سنچریانې وکم، خو زما یې ورج 90 ته لاړو. خو که زه چېرته 80 میچه کوم او زه کنټینیوسلی هغې کې رنز کوم، د دې ماته دا بیا هغه پلیر ته دا اشاره کېږي چې دا پلیر فزیکلی فټ دی، منټلی فټ دی، دا هر هغه شیونه د پوره کړل، راشه اوس یې راوله، هغه سره بیا ستاسو ستونزه نه وي. نو زه بار دغه اشاره کوم، په دې باندې خلک ښه پوهېږي، په دې باندې کرکټرانو ښه سر خلاصېږي، خو څوک به ویلی نه شي. لکه موږ به چې یو وخت کې نه شو ویلی، ځکه موږ به د چا احترام کوو، موږ به د چا دغه کوو. خو اوس زه د کرکټ نه لرې شوی یم، که په زما په دغه خبرو باندې څوک هم خفه کېږي، بیا هم ترې زه بخښنه غواړم. خو دا د کرکټ د فلا او د بهبود خبرې دي. زه غواړم چې د افغانستان کرکټ کې بیا جاوید احمدي پیدا نشي، په افغانستان کرکټ کې سرفراز پیدا شي، د انډیا سرفراز پیدا شي، د افغانستان کرکټ کې بابر اعظم پیدا شي. زه دا غواړم، زه دا نه غواړم چې جاوید احمدي د په ډومېسټک شپږو میچونو کې ټاپي نېشنل ټیم ته دې راشي، چانس نه ملاویږي، که ملاو شي هغې نه پس د هغه کیریر زر ختمیږي، هغه زړه نه د هغه مطمئنه نه وي. خو بیرته بیا چې لاړ شي خلکو خبرو د وجې هغه کرکټ پرېږدي. زه دا نه غواړم چې سبا بل جاوید احمدي پیدا شي، زه دا غواړم چې افغانستان ته سبا سرفراز پیدا شي، افغانستان ته سبا ګیل پیدا شي، افغانستان ته سبا بابر اعظم پیدا شي. بلا شکه د افغانستان د کرکټ د بهبود لپاره باید په دې اړخونو تفصیلي بحثونه او خبرې وشي او حقایق باید وویل شي. ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې تاسې د غوراوي سره دومره راضي ورځئ نه یاست. له دغې اساس څومره په دې وروستیو لوبو کې راضي وئ؟ فکر کوئ مستحق لوبغاړي انتخاب شوي وو که نه؟ ښاغلی احمدي غږ مې لرئ؟ بله غږ دې راځي. څنګه د دغه سیالیو د سریلانکا خلاف وروستیو سیالیو کې د غوراوي څخه څومره راضي واست؟ فکر کوئ مستحق لوبغاړي انتخاب شوي وو دغه لوبو ته؟ زه په سلیکشن وایز باندې خبرې په دې نه کوم چې ستا افغانستان کې جمله چې څومره هم که ته تاو راتاو شي همدغه یو څو لوبغاړي دي. که دا ځکه زه په دې خبره سلیکشن وایز زه په دا خبره نه کوم که ته احمد محمود ټول هر یو راولې، اما نتیجه به اخره کې همغه وي. ځکه چې زمونږ که چېرته بلډینګ څومره هم ته شاین کړي، که بنیاد یې نه جوړ، نو هغه به همغسې یو 2 ورځې شاین کوي، خو بیرته به هغه خړ کېږي بیا. نو زه همغه خبرې ته بیا اشاره کوم. سلیکشن وایز زه خبره نه کوم. سلیکشن د افغانستان اوورال ډېر ښه سلیکشن کېږي، خو زه به صرف یو خبرې ته اشاره وکړم، که په دې باندې مینوال خفه کېږي زه بیا هم بښنه غواړم. د فیسبوک په لابیانو باندې کله هم تاسو ټیم مه جوړوئ، که دا زما خبرې څوک هم اوري. مننه احمدي صاحب. په سریلانکا خو وغږېدلو، افغانستان اوس نورې سیالۍ لري، د آیرلینډ کوربتوب کوي، ټیسټ لوبه لري، یو ورځنۍ لري او د هغې ترڅنګ شلې ورځې. د دغه ماتو زده کړه څومره مهمه ده؟ دې له څه باید افغانستان لوبډله وکړي چې بیا له دغسې ماتو سره مخ نه شي؟ بشیر جان غږ دې رانغی، بیا د انټرنیټ لکه چې ستونزه لري، دا سوال که بیا وکړي. بلې غږ مې لري اوس احمدي صاحب؟ اوس دې غږ راغی، ملکه دا سوال بیا وکړي، غږ دې رانغی. سوال مې دا و چې د سریلانکا له سفر څه زده کړه پکار ده د آیرلینډ سیالیو لپاره؟ څه باید وشي چې تر څو دغسې پایلو سره بیا لوبډله مخ نه شي؟ اوس زه به دا ووایم چې د سریلانکا سره ټف ګیمونه وشو، ښه لوبې مو شوې، متاسفانه چې نتیجه زموږ په حق کې نه وه. خو زه وایم چې د آیرلینډ د هغوی په مطابق د افغانستان کانفیډنس به ډېر جګي، ځکه چې سریلانکا چې د یو فل ممبر هم دی او بیا هوم ګراوند یې مو،
نو اوس آیرلند زمونږ هوم ته راغلي دي ځکه د هغوی هوم کنډیشن چې دی هغه موږ ته سختي خو زمونږ بیا هغوی ته ډېر سختي ځکه چې یو هغوی سپینران د دومره نه لري خو موږ به هم د لاندې سپینران بیا هم زمونږ ډېر زه هم چې د افغانستان کانفیډنس پې های دی خو د افغانستان بیا هم چې په بیټینګ لاین اپ کې ډیر فوکس شي ډیر کار پې وشي چې تر څو چې ته یو ښه ټارګټ سیټ نه کړې نو ستا سپینران او ستا بلران هم څه نشي کولی. ټیسټ کرکټ په ټوله کې د کرکټ هغه پینیکل فارمټ یادېږي. افغانستان په دغه کې دومره ښه نه ځلیږي. تېرې دوه لوبې د بنګلادیش سره یوه د څو سوه منډو توپیر یې وبایلله، د سریلانکا سره د 10 وکټو په توپیر وبایلله. څه کول پکار دي چې افغان لوبډله په ټیسټ فارمټ کې ښې لاسته راوړنې ولري او په ټوله کې دغه نورو فارمټونو د بهبود سبب وګرځي؟ د ټیسټ لوبه چې د دې ته ټیسټ هم ځکه ویل کېږي چې دې کې ستا هر څه نه ټیسټ اخلي، ستا منټل نه ټیسټ اخلي، ستا فټنس نه ټیسټ اخلي، ستا هغه سکل نه ټیسټ اخلي چې ته په سکل په کم ټایم کې استعمالولی شي، رایټ ټایم کې فیصله کولی شي، نه شي کولی. دا ټول تا نه ځکه یو ټیسټ اخلي. نو ځکه دغه ته چې چا ټیسټ ښه لوبه کړي که څوک ټیسټ ښه کولی شي نو هغه T20 او ون ډے هم ډېر ښه کولی شي. نو زه بیا همغې خبرې ته راځم، دا دومره زر نه ریکور کېږي، دا میچونه غواړي، دا فوکس غواړي، دا ډېر زیات ټریننګ غواړي، دا ډېر زیات میچونه غواړي. خو بیا هم اوس دومره وخت افغانستان سره نشته دی چې اوس په سبا بله ورځ میچ دی. خو زه وایم چې اوس هم افغانستان په ټاپ اډر کې همدغه رنګې میډل اډر کې موږ اوس هم د ملا تیر لرو، رحمت شاه لرو. نو زه وایم چې فوکس دې په یو کس نه کېږي، په دوو دې نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې ما ویلې چې زمونږ په سریلانکا کې زیاتره فوکس په 2-3 هلکانو نو چې هغوی به کلیک نشو نو زمونږ کانفیډنس به ډېر لو ښکارېدو. همدغه رنګې زه دا وایم چې هر یو خپل پلیر ته دی، هر یو پلیر ته دی جاب ورکړي، هغه ته د خپل جابونه وسپاري، نو انشاءالله نتیجه به یې ډېره ښه لکه څنګه چې د رحمت شاه زمونږ جاب دی چې هغه به ټول ټیم تر اخره پورې وړي. نو که دغسې رحمت شاه لاړو اخره پورې، دغسې حشمت اخره پورې لاړو، نو زه وایم چې دا ټیسټ به نتیجه به یې ډېره د سریلانکا نه مختلف وي. آیرلینډ که څه هم له افغانستان یو څه کمزوری ښکاري، خو په تیر سیریز کې کله چې افغانستان آیرلینډ ته راغلی و، آیرلینډ ورځنې 2 ګټلی و. په وروستیو کې په ټیسټ فارمټ کې د انګلینډ، پاکستان او دغسې پیاوړو لوبډلو سره لوبې کړي دي. که پریډکشن کوئ، فکر کوئ د افغانستان خلاف د خپلې لومړۍ بریا چانس لري؟ په ټیسټ لوبو کې تر اوسه کومه لوبه نه ګټلې، فکر کوئ دا یې ښه موقع ده؟ آیرلینډ نه ده ګټلې بالکل. زه دا نه وایم چې آیرلینډ، زه خو آیرلینډ ته ځکه کمزوره لوبډله نه وایم ځکه چې آیرلینډ سره موږ ډېر زیات میچونه کړي دي او موږ ته ډېر ټف ټایمونه هم راکړي دي. زموږ په هوم کنډیشن کې موږ ته ټف ټایم راکړي دي. او که تاسو وګورئ د هغوی همغه لوبغاړي دي چې 10-12 کالو نه لوبېږي، زیاتره د بیټینګ په ټاپ اډر کې که وګورئ بلبرني دی، همغسې یو 2-3 نور لوبغاړي ورسره دي، پول سټرلینګ دی. نو ځکه دغه یو خبره وکړم، هغوی سره هم کوچز چې سټاف یې ما وکتو، هغه ټیم کې چې دا کوم سټاف ورسره راغلی، دوی د افغانستان سره تقریبا 10-12 کالو نه لوبېږي. نو هر یو لوبغاړی داسې پېژني لکه ما ته چې یو بل پېژنو. نو زه به دغه یو خبره وکړم چې هغوی به ټولو ته پلانینګونه کړي. بالکل چانس لري. کرکټ چې دی د ورځ لوبه ده، که چېرته د هغوی ورځ ښه وه کېدای شي افغانستان ته ماتې هم ورکړي، او که هغوی دې نه هم ګټه واخلي، ځکه چې د هغوی ته اکثره ستونزه به چې جوړوله په دې لیول کې راشد خان به جوړوله، نو دا هغوی ته یو ښه چانس هم دی چې راشد خان نشته دی. خو زه بیا هم وایم چې زه به افغانستان سره ځم، ځکه چې افغانستان په صحیح ده چې دا وروستی سیریز یې دونه ښه لاړو نه، خو که چېرته بیرته د افغانستان د ورلډ کپ ته راشي، غټ ټیمونو ته یې مات کړل، نو د افغانستان کانفیډنس په آیرلینډ باندې لږ های. وروستۍ پوښتنه دا کوم، ځکه د خپرونې وخت اوس هم واوښت، که چیرې افغان لوبډل مشرانو ته یوه مشوره ورکولی شئ، حشمت الله ته په ټیسټ او ورځنیو لوبو کې او ابراهیم ځدران ته په شلو وریځو کې، مشوره به مو څه وي؟ زه خو ابراهیم ځدران سره مې دومره لوبه نه ده کړې، 1-2 میچه مې کړي دي. حشمت شهیدي زما په کپتانۍ کې هم ډېره لوبه کړې ده. حشمت شهیدي اورال ډېر ښه لګیا دی. صرف زه ټیم ته یو مشوره ورکوم چې ما حشمت شهیدي د بیک اپ کړي، حشمت شهیدي د سپورټ کړي او افغانستان دپاره د لوبه وکړي. نو حشمت شهیدي سره مې بیا حشمت شهیدي ته مې دغه بیا دغه دی از کپتان
هغه دی فیصله وکي اون د ټایم دی وکي او فیصله دی سره د نور لوبغاړي بیک اپ کی. مننه احمدي صاحب، مطمئن یم چې غږ دی اوري او امید ده چې مشورې ته مو غوږ ونیسي. مننه چې نن مو وخت راکړ. له تاسو سره نورې ډېرې ناویلې دي، په هغې باندې به هم د وخت مطابق بحث کوو او په دغه بعضې حقایقو باید وغږیږو تر څو د افغانستان په ټوله کې د کرکټ د ښې پایله شي. مننه. مننه بشیر جانه، ژوندی اوسې.